د هر مقصد او حاجت دپاره که دا وظیفه تاسو وکړئ دا د سورة الفاتحې شریف ختم دی انشاءالله چې هر قسم مقصدونه هر قسم حاجتونه به دی رب العالمین په لږ وخت کې دننه پوره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمرونو او خویندو، نن د حاجت د پوره کېدو دپاره او په خپل مقصد کې د کامیابېدو دپاره د سورة الفاتحې یو ښکلی مزیدار ختم درته ښیم. دا ختم تاسو د شپې راونیسئ، انشاءالله تمام حاجتونه به دي رب العالمین د غیبو نه پوره کړي. داسې ځای نه به رب العالمین ستاسو حاجتونه پوره کړي چې ستاسو ذهن به هم د هغه طرف ته نه تللو. ډېر زیات مجرب او مفید عمل دی. ما خپله ډېرو کسانو ته دا وظیفه ورکړې ده او د هغوی رب العالمین پې باندې د خلکو کارونه کوي. زمونږ مشکل کوشه او حاجت روا ذات هغه صرف او صرف الله جل شانه دی، لیکن هغه ذات مونږ ته یو قسم لا وسیلې ایښودلې دي چې تاسو دا قسم وسایل استعمالوئ. انشاءالله که مونږ په هغه وسایلو باندې عمل کوو نو الله جل شانه به زمونږ تمام رکاوټونه او تمام مشکلات ختم کړي. هغه مسائل به راځي، هر څه به راځي، خو موږ به په هغې باندې صبر کوو، استقامت نه به کار اخلو. او دویمه خبره چې الله جل جلاله څه فرمایلي دي بس په هغې باندې به موږ صبر کوو. دویمه خبره د الله جل شانه د نومونو وظیفه کول، د قرآن مجید د یو صورت یا د یو آیات وظیفه کول، یقینا چې تمام مشکلات لره دا چې دی ختمونکی دی، تمام حاجتونه لره هغه پوره کېدونکی دی. کوم انسان چې د سورة الفاتحې دا وظیفه ونیسي الله جل شانه به تمام حاجتونه پوره کړي، تمام مشکلات به ختم شي، بند لارې چارې به هم روانې شي او د خوشحالۍ د سکون والا زندگی به ورته هم الله جل جلاله ورکړي. د چا د زړه ډېر زیات ارمانونه وي او هغه ارمانونه د ده د زړه نه پوره کېږي. د ډېر زیات کوششونه وکړل، ډېر زیات اعمال یې وکړل، خو لا تر اوسه پورې د ده د زړه چې څومره ارمانونه دي نو هغه ارمانونه لا نه دي پوره شوي. که دا وظیفه د هغې دپاره راونیسئ د زړه هر قسم ارمان به دي رب العالمین پوره کړي. خصوصا د نوکرۍ او د کاروبار د ملاوېدو دپاره په دې وظیفې کې یو ډېر لوی تاثیر او ډېر لوی اثر پروت دی. رب العالمین د دې په برکت سره د انسانانو مشکلات حل کوي او الله جل جلاله د خلکو حاجتونه په دې وظیفې سره پوره کوي. دا یو ډېره زیاته پاورفل او زبردسته وظیفه ده. دې نه علاوه که د چا د مینې محبت مسئله یعنې د هغه سره څوک مینه او محبت نه کوي نو که دا وظیفه هغه راونیسي نو انشاءالله چې معشوقه به په دې کس باندې مهربانه شي او هغه به ورسره مینه او محبت شروع کړي. که د چا بندش وي د بندش دپاره که دا وظیفه راونیسي نو انشاءالله چې د دې په برکت باندې ورته رب العالمین هغه بندش هم کلو کړي. خصوصا د کاروباري خلکو دپاره هم د سورة الفاتحې چې دا کومه وظیفه ده نو په دې کې رب العالمین یو ډېر لوی تاثیر ایښودلی دی. دې نه علاوه که د رشتې دپاره موږ دا وظیفه وکړو نو رب العالمین به موږ ته په یو ښکلي او نیک ځای کې رشته هم راکړي. بهر کې د ستا د زړه چې هر قسم مقصد وي او هر قسم ارمان وي د هغې مقصد او د هغې ارمان د پوره کولو دپاره تاسو د سورة الفاتحې شریف دا وظیفه او دا ختم کولی شئ. راځي د دې وظیفې کولو طریقه ورته ښیم. ډېره زیاته اسانه طریقه ده. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې د ټولو اول دا خبر یاد ساتئ چې 5 واړه وخته لمونځ به په پابندۍ سره کوئ. دویمه خبره چې د ماسخوتن لمونځ به لازما که سړی یې کوي نارینه یې کوي نو هغه به د ماسخوتن لمونځ لازما په جمع سره کوي او که زنانه یې کوي نو په هغوی خو جمع نشته نو هغه یې په خپل ټیم باندې د ماسخوتن لمونځ وکړي. بیا د هغې نه پس دی چې په کوم ځای باندې لمونځ کړی دی په هماغه ځای باندې دې کښېني او د بسم الله الرحمن الرحیم د میم او د الحمد د لام د یو ځای کولو سره به د سورة الفاتحې تلاوت وکړي. 900 او 7 پیرې به ووایي، 900 او 7 پیرې
مخکې وروسته به ترنه 3 کرته درود شریف ووایي، بیا 978 کرته به د سورة الفاتحې دا ختم وکړي. خو ما تا ته طریقه وښوله، طریقې دا ده چې د بسم الله میم او د الحمدلله به یو ځای کوي، یعنې داسې به وایي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، ما ووي الحمد لله رب العالمین. او چې کله دې ځای ته ورسي الرحمن الرحیم نو دا به 3 ځله وایي الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم. نو د وظیفې کولو صحیح او آسانه طریقه دا شوه چې شروع به وکړې داسې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. او بیا چې کله ته ووایې ولا الضالین د هغې نه پس به ووایې آمین. او بیا نو دغه رنګې هم په دې ترتیب سره به 978 پیري پوره کړي. او د هغې نه پس به الله جل شانه ته لاس پورته کړي، یا الله زما د پلانکې حاجت ته د حاجت راله پوره کړه. نو انشاءالله چې په لږو ورځو کې دننه به الله جل شانه ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي. او دا چې تر څو پورې ستا حاجت پوره شوی نه وي دا وظیفه به تر د هغې پورې کوې. ممکنه ده چې دا حاجت په یو ورځ کې دننه پوره شي. انشاءالله چې الله جل شانه به تمام حاجتونه پوره کړي. نو بلکل ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده، بلکل یې کولی شي. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازه شته، هر څوک د دې نه مکمل پیدا غشتلی شي.